کراچونه تیره شپه شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به دغه لویه لار هم د لوی موټرونو پر مخ باندې خلاصه شي. از طریق اسپیدی ماشر ما چیکار میکنیم؟ از این فیصدی آبش هم معلوم میکنیم. کومې ساحې څخه تر کومې ساحې پورې د کراچونه ادامه لري او دغه کیر څه وخت اچول شوی دی؟ د اسلامی نظام دائم و قائم برقرار لري. آبادی خودم را ضرور نمیشه دیگه واقعا که د ذهنونه خپل جوړ کا د ذهنونه سم کا بعض خلک دي زورواکي دي. د وطن د آبادۍ خوبونه دې زیات شي. د لویه بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د واک تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري راغلي یو د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ شیخ آباد پله سیمه ده. دلته تاسو وینئ چې دغه کراچونه تیره شپه شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به دغه لویه لار هم د لوی موټرونو پر مخ باندې خلاصه شي. خبرونه کې راسره تر پایه عملتیا وکړئ چې دغه سړک په څومره وخت کې تکمیل کیږي او د دې ترڅنګ دغه لویه لاره به څه وخت خلاصیږي. خبرونه کې راسره عملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست ورته وایو. دلته د انجینر صاحب سره خبرې لرو چې دغه سړک په څومره وخت کې بشپړ کیږي، د کراچونه څه وخت شوې ده او نوې کراچونه به څه وخت ادامه ولري. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب که لومړی د لیدونکو ته ځان معرفي کړي. زما نوم کرامت الله بهیر د ټولګټو چارو وزارت خانه په دغه پروژه چې 18.8 کیلومتره قرارداد د محمد ولی انصاری او مایار زمانی لخوا د ټولګټو چارو څخه اخیستل شوی دی. په دې باندې مسؤل کس د ټولګټو چارو وزارت څخه. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. له کومې ساحې څخه تر کومې ساحې پورې د کراچونه ادامه لري او دغه کیر څه وخت اچول شوی دی؟ فعلا چې په دغه ساحه کې موږ ولاړ یو دغه اسفالټ ای ټي بي اچول شوی ده. د شیخ آباد د پله ساحه ده چې یو طرف ته هم 100 متره ده، بل طرف ته هم د پله 100 متره په بر کې نیسي او دا هم بیګا په 5 بجو باندې د شپې تر 1:30 بجې پورې موږ د خلاصه کړي. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. که دغه سړک د کیفیت په اړه لیدونکو ته ووایي، کیفیت څومره لوړ کیفیت نو مهرباني. خپله باندې په سړک کې هره طبقه چې ده هغه خپل د کیفیت مورد باندې خپل ټیسټونه لري. هغه ټیسټونه بعضې مخکې د اچونې څخه پروسیجر لري چې مخکې باید اجرا شي او بعضې چې دي هغه د اچونې څخه وروسته بعضې ټیسټونه دي چې هغه ورباندې اجرا کیږي. نو ټول ټیسټونه مشخص لابراتوار دی، د هغې په واسطه باندې د موږ تعقیب لاندې د ای ټي بي دپاره اکسټراکشن ټیسټ، کمپاکشن ټیسټ او همدارنګه نور کوم سټیبیلیټي او فلو یعنې کوم ټیسټونه چې دي ټول ورباندې اجرا کیږي او د هغې څخه ځان مطمئن کیږي او وروسته په ساحه کې کار ترسره کیږي. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. که دغه سړک د خلاصېدو په اړه وایي چې څه وخت کولی شي چې دغه لوی موټرونه باندې تیر شي، لکه د دې په اړه هم لیدونکو ته ووایي. نو معمولا اوس په فعلي وخت کې چې دی حرارت یو څه زیات وي، هوا هم ګرمه ده. نو موږ کوشش دا کوو چې کله یو 48 ساعته وروسته په دغه ای ټي بي باندې موږ موټر ته اجازه ورکړو چې څو موټر ورباندې ولاړ شي. نو ځکه که حرارت زیات وي بیا د سړک ته صدمه رسوي. ډېره مننه انجینر صاحب. څومره خوشحاله چې خپل هېواد ته کار ترسره کوي؟ نو حتما دا ملک دی، په دې ملک کې به ټول په دې ملک کې خدمت ته راوتلي یو چې خدمت وکړو. نو انشاءالله
په شپه ورځ باندې موږ د خلکو په خدمت کې یو. حتی دغه سړک یو نمونه ده چې موږ د شپې ټوله شپه ورباندې عملا دلته ورباندې شتون درلودلو او همدلته هم کار ورباندې کړی دی. نو موږ په دې حالت باندې خوشحاله یو چې د خپل ملک د سړکو څخه سالم نظارت کړو او خپل دغه مکمل ساحت تعقیب لاندې نیسو. ډېره مننه انجینر صاحب که دغه لوډ یا وزن په اړه یې وایي چې په دغه باندې څومره وزن کیفیت لري؟ عموما د فایدامې د خوا نه چې د سنګل اکسل لوډ دپاره چې هغه د 8 نه 12 ټنه پورې تعین شوی دی، هماغه ته دا ډیزاین کېږي. د هماغه مطابق انشاءالله بار هم ورباندې راځي. ډېره مننه. په وروستیو کې که لیدونکو ته کوم پیغام لري نو کیمرې د خدمت کې دي. نو موږ د معمولا د ډریورو د منطقې د خلکو نه هیله دا ده چې تر څو دغه سړک پروژه چې دا یو عامل منفعه پروژه ده، نو په دې کې باید کوشش دا وکړو چې په کومو ساحو کې کار روان وي، په هغو ساحو کې دی هم د موږ سره باید هماهنګ وي چې تر څو موږ هم وکولی شو چې په ښه شکل باندې دغه پروژه مخته یوسو. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب چې وخت یې راکړ. مننه، تاسو نه مننه. سلامت اوسئ، خیر اوسئ چې بس د پروژې څخه مو لیدنه وکړه. مننه. بیا هم ښه راغلاست ته وایو د واک ټلویزیون قدرمنو لیدونکو. دلته راغلي دغه پروژې د تضمین د کیفیت له انجینر سره هم خبرې لرو. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب که لومړی د لیدونکو ته ځان وروپېژنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد خالد نوري یم، د محمد علي انصاري د شرکت د تضمین کیفیت انجینر. ډېره زیاته مننه. دا پروژه څومره پروژه ده؟ کارونه یې څومره تکمیل شوي دي؟ پروژه تقریبا 12.640 کیلومتره ده چې تر اوسه 10 کیلومتره سابیس او 10 کیلومتره بیس کورس او 10 کیلومتره ای ټی بی تکمیل شوی دي. مننه انجینر صاحب. دغه پروژه په څومره وخت کې تکمیل شي چې دې ته برابر شي چې سړک ټول کیر شي او موټران په باندې تیر شي؟ ان شاء الله موږ ډېر کوشش کوو چې څومره چې زر کېږي پروژه تکمیل کو. ان شاء الله په ډېر نږدې کې موږ پروژه تکمیل کړو. مننه انجینر صاحب. څومره خوشاله یې چې د هیواد په آبادۍ کې دلته کار کوي؟ تشکر انجینر صاحب. موږ ډېر خوشاله یو او نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوو او ډېر خوشاله چې خپل داخلي کمپنۍ سره کار کوو او خپل ټول انجینران او ټول سټاف مو داخلي کسان دي او د افغانستان په بیا جوړولو کې موږ ونډه لرو. ډېر خوشاله یو. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. خوشاله اوسئ. تاسو نه مننه. د واک ټلویزیون قدرمنو لیدونکو اوس هم راغلي یو دغه سیمې د سایټ انجینر سره. د دې سره خبرې لرو چې دغه سپاټ اچول له کومې ساحې څخه تر کومې ساحې پورې دی. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب چې وخت یې راکړ. لومړی د لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ډېره مننه ستاسو ټولو نه. نوم مې اسماعیل صافی دی، د کونړ ولایت یم. فعلا په شیخ آباد په دې سیمه کې کار کوم په سړک سازۍ. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. دغه سپاټ له کومې ساحې څخه تر کومې ساحې پورې څو کیلومتره دی چې دلته چول کېږي؟ د تنګي دوراین هم شروع کړې د شیخ آباد پورې 3 کیلومتره ټي بي موږ اچولې چې اوس یې فعلا په شولډرو لګیو او په شولډرو باندې کار روان دی. مننه. دا شولډرونه چې دي دا د څه لپاره کارول کېږي؟ د څه لپاره جوړیږي؟ دا د سړک سیفټي د په دې خاطر باندې چې دا یجونه ګاډي خراب نه کړي او سړک ته ضرر ونه رسېږي. دا د شولډر ورته ویل کېږي، د سیفټي د سړک. مننه. نظارت دلته د کومو کسانو لخوا دی تاسو په تاسو باندې؟ د پیدامې د ټیم د خوا نه په عموما نظارت کېږي، د دې ټسټونه اخیستل کېږي، دا چک کېږي کوم تکنیک چې کوم سپیک مطابق باندې موږ ته راښودلي په مطابق باندې کار روان دی. انشاءالله پیدامې د ټیم نظارت کېږي او د کار د کیفیت پاک لکه لیدونکو ته ووایي. انشاءالله ماشاءالله ښه کیفیت باندې کار روان دی او تاسو ګورئ ټول انشاءالله خوشاله یو. موږ ټول ښه مستقل دی، موږ ټول افغانان یو، خپل وطن دی، ښه د زړه نه کار کوو، ښه په خپله خوښه کار کوو او نظارت هم ښه کېږي. د وزارت نه نور ټیمونه راځي، هغې
ګوري تعقیبوي ماشاءالله کار ډېر ښه روان دی. انجینر صاحب څومره خوښ چې د هیواد په آبادۍ کې هم ونډه اخلي او ځان ته یو مړی حلاله روزي هم پیدا کوي. یاره چې درته ووایم چې زه په خپلو جامو کې نه ځایږم ځکه که دا وطن هر یو ګوټ آبادېږي دا زموږ وطن دی. من لیدونکو ته کوم پیغام لري نو کې د خدمت کې دي؟ پیغام همدا دی چې دا وطن زموږ د ټولو کور دی زموږ وطن دی باید ښه په اخلاص سره د زړه نه موږ خپل وطن ته خدمت وکړو. الحمدلله چې خپل افغاني شرکتونه لرو خپل افغاني انجینران لرو او د زړه نه باید کار وکړو. دا زموږ وطن دی نور څوک نه راځي چې موږ ته وطن آباد کړي موږ به په خپل آباد او انشاءالله د زړه د کومې نه موږ ټول ته دا درخواست کوو چې راځئ دا ستاسو خپل وطن دی د اخلاص سره کار وکړئ انشاءالله الله به آباد کړي. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب چې وخت یې راکړ. تاسو نه مننه کورم ودان هر کله راشئ. ډېر قدرمن لیدونکو بیا هم راغلی یو دغه ساحې د لابراتوار له انجینر سره خبرې لرو چې دغه سړک د جوړولو کیفیت څومره لوړ کیفیت باندې جوړیږي. راځئ راسره ملتیا وکړو. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب چې وخت یې راکړلو. لومړی دی که لیدونکو ته ځان معرفي کړي او نوم دې واخلي. به نام خداوند مهربان غلام حضرت هستم نیکزاده غلط میکنم ما یک مسئول امی چیز لابراتوار هستم برای تست FTT. ما با خاطر کوالیتی و کیفیت چیز کار میکنیم امی خود لابراتوار هستم. ډېره مننه انجینر صاحب کړي د سړک د کیفیت په اړه لیدونکو ته وایي د کیفیت څومره کیفیت دغه کار ترسره کوي او در څنګه دغه تست په څومره ساعت کې ترسره کیږي. انجینر صاحب چیز از ما که است ما تست ما که هست در هر 1 متری گرفته میشه و ریکوایرمنت از اینکه است تا چیز 98 است باید ما پرش کنیم دیگه. تست ما بسیار با چیز است ما کوشش میکنیم که با کیفیت خوب درست رو چیزش کار کنیم و دیگه در ضمن از اینکه ما که وقتی تست ما ریکوایرمنت پر نکنه ما چیکار میکنیم ری تست خود باز میگیریم که بعد ایرا چیکار پر کنیم. مننه انجینر صاحب کړي دغه وزن په اړه وایي چې په دوه باندې څو ټنه وزن تاسو څو ټنه وزن ته اجازه شته یا د کیفیت څومره دی څومره کیفیت باندې دغه وزن کیفیت از اینکه از 8 الی 12 تن ما دیزاین میکنیم که به خاطر که میتونه که تا از 8 تا الی 12 تن در سر از این باروردی شود دیگه از این که بالاتر هم میشه کارش هست که میتونه که از این استفاده شود. ما دیگه همین کارا رو میکنیم پروسه ما دیزاین میکنیم که به خاطر که یک چیزی خوبتر بهتر بیاد. ډېره مننه. څومره خوشاله چې خپل هیواد ته کار کوي؟ والا خوشحال که زیاد هستیم به خاطر از اینکه ما کوشش میکنیم که همیشه زحمت میکشیم که به خاطر که وطن ما چه شود برو به پیشرفتی و روز به ترقی کنه. ما زحمت خود میکشیم که به خاطر که وطن ما که یک خوبتر و بهتر یک چیزی خوبتر شود خوبتر است. انجینر صاحب کړي دغه په اړه هم وایي دغه پروسه څنګه ترسره کیږي دغه پروسه په اړه هم لیدونکو ته کم لږ معلومات ورکړي. از ما تست FTT ما که با ضخامت 15 سانتی کنده میشه و در ضخامت 15 سانتی که ما که دیار کنده کردیم باز بعد از اون وزن زی اول پروسیجرش هست که مثال اول خاک وزن میکنیم بعد از اون کیره که داریم که ریک هست به از استفاده میکنیم به خاطر تستش به خاطر کوالیتیش ما از استفاده میکنیم. باز بعد از اون که وقتی که شد باز ما در طریق اسپری ماشر داریم که از طریق اسپری ماشر ما چیکار میکنیم از این فیصدی آبش ما معلوم میکنیم که مؤثر از معلوم میکنیم که مؤثر از چند است. بعد از با وزنش گرفته از این ما محاسبه میکنیم که فیصدیش معلوم میکنیم که چقدر کامپکشن شده باشه. کامپکشنش که ما میکنیم در ریکوایرمنت داره تا چیز 98 است که ما ریکوایرمنت داریم که ما میخوایم که را چیز کنیم کار بگیریم از این استفاده کنیم. ډېره مننه. هیوادوال ته پیغام څه دی؟ والا پیغام خاص ما میسه که ما باید این سرک است سرک عام است به همه مردم باید کوشش شود که ما کوشش ما میسه که باید دقیق از این مراقبت شود با کسایی که مثلا موتروان خصوصا از موتروان خواهش داریم که می بسیار متوجه باشه متوجه سرک به هم است که همه میتونه از این استفاده کنه از کابل تا قندهار میتونه که از این چیز کنه رفت آمد کنه بعد از این مراقبت جدی شود. خیلی خوب میشه. ډېره مننه انجینر صاحب چې وخت راکړ. تشکر. زنده باشی و خیر باشی. قدرمن لیدونکو بیا هم که راغلاست ورته وایو دلته دغه سړک یو کارګر دی چې د وطن په آبادۍ کې دوی فعالیت کوي. د دوی څخه هم یو څو خبرې لرو. ډېره زیاته مننه. لومړی دی که ځان معرفي کړي. زه محمد حسین د میدان وردګو د ولایت سیدآباد ولسوالۍ د ترخیل او د شنیز د منطقې اوسیدونکی د سړک د پروژې په
شروع کولو باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې په خپله منطقه کې موږ ته خپله د کار موقع مساعده شوې ده او ښه کار پرې روان دی او ښه ګلالی دی موږ کار کې چلان دی او د انجینر صاحبانو د خوا نه په موږ باندې ښه هله ځوله کېږي چې د سړک په هغه کې کوشش وکړو حکومتي ګامې وي لرې کول یې او نور مواد ښه مواد کې استعمال شي دونه موږ ډېر خوشحاله یو چې په خپله منطقه کې په خپله ولسوالۍ کې په خپل کور کې په کار یو ډېره مننه څومره خوشحاله یې څومره خوښ یې چې د وطن په آبادۍ کې برخه اخلي ډېر خوشحاله یو دومره ډېر خوشحاله یو چې نور زوتی جوړښت نه لري ډېره مننه خوشحاله اوسئ قربان دې شم خیر اوسئ د واک ټلویزیون قدرمنو لیدونکو بیا هم راغلي یو د دغه سیمې له ځینو ځوانانو سره د سړک د بیا رغولو په اړه خبرې لرو ډېره زیاته مننه لومړی دې که لیدونکو ته ځان معرفي کړې نوم مې وحیدالله دی د وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ د شیخ اباد سیمې اوسېدونکی یم او د دې سړک په رغول خوشحاله یم د دې پروژې کارونه چې دي ډېر سست دي خوشحاله اوسئ ته دې که لیدونکو ته ځان معرفي کړې بسم الله الرحمن الرحیم ایمان ښایست دی د سیدآباد ولسوالۍ د شیخ اباد اوسېدونکی یم نو دغه ډېر یو ښه کار دی بنیادي کار دی چې وشي ډېره مننه څومره خوشحاله دی د کار څخه څومره خوشحاله یې مخکې به دلته ګردونه او دوړې به وي د دغه کار نه څومره خوښ او خوشحاله یې او د دولت نه دې غوښتنه څه ده د دولت نه غوښتنه دا ده چې په د کار لږ ضعیفه دی باید یو څه یې تیز کړو او مخکې د ډېرې دوړې وي د خلکو ټولو ته مزاحمت شو عنونې ته نو اوس ډېر راځي انشاءالله کار روان دی ډېره زیاته مننه کوم پیغام لري نو کیمرې د خدمت کې دي بس چې کار پرې تیز کړو دغه کار لږ سست دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه که ته هم لومړی لیدونکو ته ځان ورمعرفي کړې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه محمد خان خاورې د سیدآباد ولسوالۍ د شیخ اباد ښکلې هغه شیخ اباد دابغرۍ اوسېدونکی یم ډېره زیاته مننه څومره خوښ یې دغو بنسټیزو کارو څخه څومره خوشحاله او خوښ یې خوښ یو ډېر خو ته یوه حده داسې نه یو خوښ کارونه ډېر ضعیفه روان دي مګر همداسې دی چې د پخواني حالت نه اوس انشاءالله اوس یو څه ښه شولو او هغه په جول جنګونه او جدل او هغه ډېر وو تو هغه حالت نه اوس یو څه ښه یو خو متاسفانه تر اوسه پورې کارونه ډېر ضعیف روان دي مننه دولت نه دې غوښتنه څه ده د دولت نه غوښتنه اول دا ده چې موږ ته یو څه نور بنیادي کارونه د موږ د ذهن دپاره داسې یو مقاله جوړ کړو چې د موږ ذهن په ارامه شي په داسې شیانو باندې کېږي خو خیر موږ ته باید داسې کارونه وکړو چې د موږ اخروي او دنیوي ګټه وکړي ډېره زیاته مننه خوشحاله چې وخت یې راکړو مننه الله تعالی مو وساتله ډېره مننه ته دې که لیدونکو ته ځان معرفي کړې بسم الله الرحمن الرحیم عزیز رحمان عزیزي صاحب د شیخ اباد د کلي اوسېدونکی یم نو دغه سړک باندې خوشحاله یم انشاءالله چې سړک آبادګي جوړېږي نو ښه ده انشاءالله دغه خیر توجه پورې کارونه شوي دي خو کار سیلو ده داسې تیز کار نه پرې کار دی هغه کار نه پرې کار تیز او بل مې دغه هغه ده ورته چې دغه دولت نه دغه پلس د مسلین زی مکتب ته کو د څنګه سره داسې هغه پول جوړ کړل ورته کانکای پول چې دغه ماشومان په مکتب ته پیلار شي ډېره زیاته مننه که لیدونکو ته کوم پیغام لرئ نو کامرې د خدمت کې دي لیدونکو ته خو مې دغه پیغام لري ټول افغانستان خلکو ته چې آبادی خو دومره ضرور نه دي چې دی وکړو که د ذهنونه خپل جوړ کړو د ذهنونه سم کړو بعضې خلک دي زورواکي دي په سړک چې کیر کویم دی یا لنجر یا لکسیز یا بل شی ورسوي پرې راتېرېږي او پیزي د چا هغه نه کوي پوه شوې په ودارې نه ورته همداسې پرې راتېرېږي نو چې ذهن سره جوړ شي ذهن ښه دی انشاءالله چې ذهنونه اول جوړ کړو د آبادۍ نه ذهن چې جوړ شي دا به بهتره وي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ خوشحاله شم مننه خیر اوسئ تشکر ډېره زیاته مننه حاجي صاحب لومړی دې که نوم واخلئ ځان دې معرفي کړئ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم حاجي خواني د شیخ اباد اوسېدونکی یم د سړک په اړوند به درته وغږېږم د سړک د کارکوونکي نه موږ ډېر راضي یو و الله پروردګار د اسلامي نظام دایم او قایم برقرار لري نور انشاءالله د کار روان دی به ښه په اوچت اوسه ډېره مننه غوښتنه هم څه دی دولت هم غوښتنه څه ده چې دغه کار څنګه کړي نور یې تیز کړو په دې اړه کومه غوښتنه لري نو نه انشاءالله په دو اړوند خو انجینر صاحب روان دی کار به ښه د شپې هم که د ورځې هم که به انشاءالله به خوشحاله یې خوشحاله یې ته و راضي یې ته به ډېره مننه حاجي صاحب خوشحاله سلامتي دې غواړم تاسو نه مننه خیر
د واک ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه تر بلې دې خپرونې مو په پالون کې څښتن سپارم